راځو نن په CSS کې په آیکنز باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو په خپل ویب سایټ کې آیکنونه راوړو. په اصل کې دا چې دی پونټس دي د آیکنز چې دي دا پونټونه دي، یعنی کله چې تاسو دغه شیان چې تاسو وینئ اکثر د ویب سایټونو کې به تاسو لیدلي چې هلته کې دا فیسبوک راغلی، واتساپ راغلی وي یا نور. لکه دلته تاسو وګورئ دا فیسبوک وګوره، دې ځای کې دا ټویټر ته وګوره، ټویټر دې ځای کې راغلی دی. همدارنګه دې ځای کې دا نور اکاونټس چې دي دا تاسو څنګه راوړلی شئ دغه شانتې دغه آیکنونه. په اصل کې دا آیکن مونږ آیکن وایو شارټ، اصل کې دا آیکنونه نه دي بلکې دا پونټونه دي. نو دا تاسو څنګه کولی شئ راوړئ. یا دلته که زه اخر ته راشم ګورئ په دې هغه کې ما دې ځای کې لاندې دا ګورئ په دې پوټر کې ما همدا شیان راوړي. همداسې تاسو نور هم تاسو به ځینې ویب سایټس لیدلی وي چې هلته پکې دغه آیکنونه راغلي، واتساپ آیکن راغلي وغیره د سوشل میډیا کوم آیکنز چې دي، یا فرض که بعضې کسان د هوم آیکن راوړي، د مثلا د چوکۍ آیکن، یا مختلف هر رقم آیکنز چې تاسو وغواړئ چې تاسو غواړئ په خپل ویب سایټ باندې راوړئ، نو څنګه کولی شو دا راوړو، نن په دې باندې خبرې کوو. صحیح ده. نو آیکن چې تاسو ایډ کوئ، دلته وایي چې آیکن چې تاسو ایډ کوئ نو مونږ سره د آیکن په نوم باندې یو لایبرري ده، لکه پونټ او سم. صحیح ده، پونټ او سم لکه څنګه چې ما وویلې چې دا زموږ سره پونټونه دي. نو زه د دې لنکه نه وایم چې دا پونټونه دي، بلکې زموږ سره ځکه چې دا پونټ او سم چې دی دا زموږ سره یو ویب سایټ دی. پونټ او سم په نوم باندې یو ویب سایټ دی او په هغې کې دا وګورئ، د هغې په واسطه باندې تاسو کولی شئ چې دا تاسو ایډ کړئ. راځو پونټ او سم ویب سایټ ته نورې خبرې پې هلته کوو. څنګه چې تاسو پونټ او سم ولیکئ، دلته ګورئ پونټ او سم ډاټ کام ولیکئ، سمپل پونټ او سم ډاټ کام څنګه لیکلی کېږي دا وګورئ. پونټ او سم ډاټ کام هم چې ولیکه، د هغې نه بعد به تاسو راشئ او له کیبورډ نه به انټر پریس کوئ، انټر. نو دا ډیپینډ په انټرنیټ باندې کوي، که چیرې ستاسو انټرنیټ تیز وي دا به ډېر مطلب زر به راځي، او که تاسو انټرنیټ ضعیف وي بیا به دې ته لږ صبر کوئ. ښه، هغې نه بعد وګورئ دا زما سره اوپن شو. اوس دلته دوه خبرې دي. دغه آیکن چې ته په خپل ویب سایټ باندې راوړې، نو دا تا که چیرته فری غواړې، مطلب پیسې میسې نه ورکې، نو دلته ته په دې باندې کلیک وکړه. او که چیرې ته پیسې ورکې، پیسې در سره دي، مالدار یې، نو بیا په دې فرو باندې کلیک وکړه. زما د خبرې هدف دا دی چې هر یو که تاسو اخلئ تاسو کولی شئ چې واخلئ. صحیح ده. اوس دا هر یو چې دی هغه خپل فایدې او نقصانات لري. لکه اول دا چې ګورئ دا فری که تاسو وګورئ، په دې فری کې زموږ سره 2015 دانې دي، او فرو کوم ورژن چې دی په دې کې 15233 دانې آیکنز موجود دي. صحیح ده. نو که چیرې تاسو فرو ورژن یوز کوئ نو په دې کې بیا ډېر زیات آیکنز پراته دي، او په دې فری کې چې دی پرې کې بیا ډېر کم دي، 2000 څو دانې دي، او دې کې 26000 څو دي. او ورژن تاسو دلته تاسو ته ښیي چې دا کوم اوس پونټ او سم کوم ورژن چې موږ استفاده کوو دا 6.4.2 دی. که چیرې یو دا ویډیو اوس مثلا که څوک یو مثلا یو 15 کاله بعد یا 10 کاله بعد ګوري، یا پس کې 20 کاله بعد دغه ویډیو ګوري، نو شاید هغې کې دا چینجز راغلي. لکه دغه آیکنز که تاسو زما مخکینی ویډیوګانې وګورئ، تقریبا 2020 کې چې ما ویډیو کړی هغه ویډیو کې تاسو ګورئ په هغې کې 1500 سول 2021 کې 1200، یعنی مطلب هر وخت په دې کې اپډیټس راځي. په دې هم په فری کې آیکنز اضافه کیږي، هم په فرو کې آیکنونه څه کیږي اضافه کیږي. نو دلته اوس ضرورت نشته چې موږ فرو واخلو، ځکه فرو ورژن ته ځکه ضرورت نشته چې په فری کې دومره ډېر زیات آیکنز موجود دي، دومره آیکنز شته دي چې زموږ هغه مشکلات پې حل کیږي. نو ضرورت دې ته نشته چې موږ هغه فرو کوم آیکنز چې دي هغه واخلو یا فرو ورژن واخلو. فرو ورژن کې به تاسو پیسې پې کوئ، نو تاسو دغه آیکن کولی شئ چې یوز کړئ. ښه، اوس دلته د فرو هم خپل نقصانات او فایدې لري، او فری هم خپل نقصانات او فایدې لري. اوس سوال پیدا کېږي نقصانات او فایدې څه دي؟ د فری فایده دا دی که چیرې تاسو فری یوز کوئ، فایده یې دا ده چې دا تاسو سره فری دي، پیسې به تاسو نه ورکوئ. یو فایده دا شوه. نقصان یې دا دی چې دې کې تاسو سره لیمیټ دی، مطلب تاسو کم آیکنز کولی شئ یوز کړئ، دا یې تاسو سره هغه نقصان دی. فایده یې دا دی چې تاسو پیسې تاسو نه دغه کېږي. او د فرو نقصان دا دی چې تاسو پیسې ورکوئ، مطلب دې کې تاواني کېږي، پیسې باید ورکړئ تاسو یوز کړئ. او فایده یې دا ده چې تاسو څنګه آیکنز تاسو غواړئ په دې کې شته دي. څنګه آیکن چې ته غواړې په هغه کې هم شته، په فری کې هم شته، خو بعضې آیکنز وي ډېر ښایسته سټایلش وي. مثلا که ته یو آیکن غواړې د مثلا د هوم آیکن غواړې، هوم آیکن
په پرو کې هم ته پیدا کولی شي، په فری کې هم دواړو کې شته. اما په پرو کې چې دا هغه به ډېر ښایسته سټایلش وي، ډېر به داسې ښایسته او ښه ښکاري، نو هغه بیا ته نشي کولی چې یوز کړي. که هغه ته یوز کړې هغې دپاره پیسې ورکړې، او که چیرې فري ورجن یوز کړې بیا هغه ته کولی شي یوز کړي. ښه، اوس دا څنګه استفاده کېږي، یوزیج یې څنګه دی؟ نو اوس دپاره زه راځم په دې فري باندې کلیک کوم. سیده سټارټ فار فري باندې مې کلیک وکړه. کله چې تا سټارټ فار فري باندې کلیک وکړه، اوس که دغه فریم ته یوز کوې په دوه طریقو سره استفاده کولی شي. یو پیدا دا یو داسې یوز کېږي چې ته مکمل دا پونټ او سم ویب سایټ ټول ډاونلوډ کړي، ټول ویب سایټ به ډاونلوډ کړي. یو طریقه دا ده چې ټول ویب سایټ دې ډاونلوډ کړه. ته که تا سره انټرنیټ هم نه وي، ته افلاین هم کولی شي دا یوز کړي، استفاده یې کړي. نو او که چیرې تا سره فرض کا او که ته داسې هم کولی شي چې د دې ویب سایټ هغه لینک راواخلي او په خپل پروجیکټ کې واچوي، لکه څنګه چې موږ CSS فایلونه لینک کول، هغه شانتې به دا لینک کوې. نو چې لینک دې که بیا هلته به ته انټرنیټ ضرورت لري، یعنی انټرنیټ به تا سره. اوس دلته خبره دا ده که ته چیرته دا ډاونلوډ کوي، اوس د ډاونلوډ کول هم خپلې پیدې لري، او که لینک یوز کوې هغه هم خپلې پیدې او نقصانات لري. که ته چیرته دا ډاونلوډ کړي، زه په ډاونلوډ باندې کلیک کوم، ډاونلوډ کوم. که ډاونلوډ باندې د کلیک وکړو، د ډاونلوډ چې دی دا هم خپل فایدې او نقصانات لري. لکه که فرض کا دا چې اوس ډاونلوډ کوې، ښه دلته په دې باندې خبرې کوو. اول راځو دا فري ورجن چې موږ یوز کوو، که چیرې موږ ډاونلوډ کړو د دې فایدې څه شی دي. که ډاونلوډ د که فایده یې دا ده که تا سره انټرنیټ نه وي، ته کولی شي له دې نه کار واخلې. ځکه تا ډاونلوډ کړو په کوم سیستم کې چې ته کار کوې کمپیوټر کې، په هغې کې تا سره پروت دی، ته کولی شي چې یوز یې کړي، استفاده یې کړي. او نقصان یې دا دی که چیرې دا تا ډاونلوډ کړو په خپل پروجیکټ کې ته اوس یوز کوې، که چیرته نوي اپډیټس راشي نو تا سره هغه نوي اپډیټس نه راځي. ځکه نه راځي چې تا خو دا تیار ډاونلوډ کړی دی، انټرنیټ نه استفاده کوي، هغې کې پونټ او سم ویب سایټ والا اپډیټ راوستي او تا سره اپډیټس نشو کېږي، ځکه تا خو تیار ډاونلوډ کړی، هغه ډاونلوډ فایل چې دی هغې نه ته کار اخلي. نو دی زموږ سره نقصان دی. او که بل نقصان دا دی که چیرې ته ویب سایټ دې جوړ کړو، یو ډیټابیس دې جوړ کړو، هر څه چې تا جوړ کړل دا تا خپل سرور ته دا فایلز اپلوډ کړل. نو مشکل دا دی، یعنی دلته کې زموږ سره یو ډیس ایډوانټیج بل دا دی چې دا ویب سایټ خو تا ډاونلوډ کړی که نه، په خپل پروجیکټ کې دې واچو، کله چې ته دا هوسټ کوې د خپل ویب سایټ دا شیر کوې، نو ته به دغه فایلونه هم ورسره سرور کې اچې. نو اوس مشکل دا جوړېږي کله چې یو یوزر راځي او ستاسو مطلب دغه ویب سایټ سرچ کوي، نو دا دغه فایل دا پونټ او سم دغه آیکنز چې دا یوز کړي دی تا له سرور نه راځي ورته. نو زما له سرور نه چې راځي که د 2000 کسان مثلا په یو ټایم کې زما مطلب سرور نه ریکویسټ کوي چې دغه فایلونه ماته راکړه، نو زما په سرور باندې دلته لوډ راځي، ځکه هلته دغه ویب سایټ پونټ او سم ویب سایټ ما خپل سرور کې اپلوډ کړی، نو دا زما په ویب سایټ باندې سرور باندې لوډ راځي. نو دې وجې نه که تاسو دا یوز کوئ بیا به دلته تاسو سره دغه مشکل وي. نو د دې وجې نه موږ لینک هم تاسو یوز کولی شئ. بیا لینک هم خپل نقصانات او مشکلات لري. که لینک تاسو یوز کو فایده یې دا ده که چیرې په هغې کې څومره پونټ او سم والا اپډیټس راوړي، پوهېږئ خو زما په خبر که نه پونټ او سم والا څومره اپډیټس چې راوړي بیا به تاسو سره دلته اپډیټ شو کېږي. او بل دا فایده ده. نقصان یې دا دی که چیرته انټرنیټ تاسو سره نوي کار به نه کوي او فایدې ډېرې زیاتې، لکه فرض که تاسو ویب سایټ جوړ کړو، بیا ښه کار دا دی کله چې تاسو اپلاین کار کوئ تاسو ډاونلوډ یې کوئ، یوز یې کوئ، بیا چې کله انټرنیټ تاسو کله هوسټ کوو خپل سرور ته هم فایلونه اپلوډ کول، بیا لینک استفاده کوي. لینک ځکه استفاده کوي که نوي کوم اپډیټس راځي نو هغه اپډیټس هم پکې شو کېږي. بل دا چې که چېرته تاسو مطلب دغه ستاسو سرور نه به دا فایلونه هم نه راځي، که یو کس تاسو ویب سایټ خلاصوي نو دغه د پونټ او سم کوم یعنې کوم آیکنز چې تاسو یوز کړي دي چې دا هغه ته لوډ کېږي، نو دغه به مطلب دا هغه چې دی یعنې لوډ چې د هغه به د چا په ویب سایټ باندې راځي، د پونټ او سم په ویب سایټ راځي، بیا د موږ ویب سایټ باندې به نه راځي، یعنې زموږ سرور باندې به لوډ نه راځي، موږ سرور باندې به بوج نه راځي. نو دې وجې نه بیا که چیرې تاسو هوسټ کوئ نو بیا تاسو لینک یوز کوئ. اوس که افلاین دغه ډاونلوډ کړی چې دی که دا ته خپل سرور ته اپلوډ کړي بیا تا په سرور لوډ راسي. نو ښه خبر دا ده افلاین ته اوس دلته استفاده کوه، ځکه موږ خو نه اپلوډ کوو آنلاین، لکه دلته کې افلاین یوز کوو. بیا چې کله تا هوسټ کوو چې کله د انټرنیټ ته خپل فایلونه اپلوډ کول مطلب هوسټ کوو د خپل ویب سایټ، بیا هوسټینګ باندې موږ وروسته خبرې کوو چې څنګه هوسټ کوو. بیا چې کله تاسو ویب سایټ هوسټ کړو نو بیا داسې کار وکړئ چې بیا دا ډاونلوډ فایل ماچوئ، بیا لینک واچوئ، ځکه سرور بیا د اپلوډ هغه لوډ چې دی بیا د پونټ او سم په ویب سایټ راځي، د موږ په ویب سایټ خو بیا نه راځي. ښه راځو په دواړو باندې دلته کار کوو، بیا به تاسو پوه شئ چې زما هدف څه شی دی، زه څه وایم. اوس دلته ګورئ کله چې تاسو ډاونلوډ کوئ نو دا خو مې تاسو ته ورجن وویلې که چیرې دا یو کس راځي او دا ویډیو مثلا یو 10 کاله بعد یا 15 کاله بعد ګوري دا امکان لري چینج شي، صحیح ده، دې سره مه کنفیوز کېږئ، نور طریقه ټولې یو شی ده. نو اوس کله چې دا آیکنز تاسو ډاونلوډ کوئ دا پونټ او سم دلته موږ ته وایي تاسو د ویب دپاره ډاونلوډ کوئ که د ډیسکټاپ دپاره ډاونلوډ کوئ.
د ویب کې هم تاسو سره پرو ورجن او پری ورجنونه موجود دي. ویب څه مطلب؟ ویب مطلب دا دی تاسو په خپل ویب سایټ کې استفاده کوئ، ډیټابیس کې استفاده کوئ، یا پرس کې اپلیکیشن جوړوئ د انډرایډ لپاره، آی او ایس لپاره وغیرہ. که دغه کارونه تاسو کوئ د دې لپاره تاسو دا ویب والا ډاونلوډ کړئ. او ډیسکټاپ مطلب دا دی پرس کې تاسو فوټوشاپ کې کار کوئ، ایلسټریټور کې کار کوئ وغیرہ. دغه کې تاسو د ډیسکټاپ لپاره کوم اپلیکیشن چې دی په هغې کې کار کوئ، نو بیا داسې کار وکړئ چې تاسو بیا دا یو ډاونلوډ کړئ. نو اوس دپاره له دې سره زمونږ کار نشته. که چیرې تاسو فوټوشاپ پریمیر دې شیانو کې ایلسټریټور دې کې کار کوئ، نو تاسو دا ډاونلوډ کړئ. نو زه اوس دپاره فری فار ویب باندې کلیک کوم، ځکه زه ویب سایټ دې ځای کې وګورئ ډاونلوډ زموږ سره دې ځای کې سټارټ کیږي. زما انټرنیټ لږ تیز دی نو ما سره زر ډاونلوډ کیږي. که چیرې تاسو سره انټرنیټ ضعیف وي بیا به دې ته لږ صبر کوئ. دومره نه دی، 6 MB دی، نو دا به اوس تاسو سره ډاونلوډ شي. کله چې ډاونلوډ شو څه کار به وکئ؟ نو زه ورته لږ منتظر کیږم اوکې چې دا فایل ډن شي. نو هغې نه بعد چې کله ډاونلوډ شي تاسو به اوپن فولډر باندې کلیک وکئ. کله چې اوپن فولډر باندې کلیک وکړو نو تاسو به هلته کې هغه فولډر ته یوسي. ښه دا زما سره ډاونلوډ شو. هغې نه بعد دې ځای کې وګورئ شو ان فولډر ورته ووایه، دا به تاسو هغه فولډر کوم ځای کې چې ډاونلوډ شوی هلته به تاویسي. دا دی اوس دې باندې زه دې نه کنټرول سی اخلم او داسې کار کوم دس پی سی ته راځم، ځکه زه چې کوم پروجیکټ کې کار کوم ښه خبره ده دا فولډر هم هملته واچولی شي. صحیح ده، زه کولی شم له همغه ځای نه هم دا اکسس کړم، خو دا کار نه دی. ځکه که هغه فولډر زه موو کوم بیا زموږ سره دې ځای کې اوس وګورئ زموږ سره ویډیو چې دا 40 ده که نه، نو دلته زه راځم، زه دلته یو فولډر جوړوم CSS day 24. صحیح ده 24 او دلته زه راځم 24 اوکې، او دلته راغلم او دې ځای کې مې دا کنټرول وي. کله چې تاسو دا کنټرول وي د هغې نه بعد اوس به څه کار کوئ؟ دلته زه راځم او په دې باندې رایټ کلیک کوم. کله چې د رایټ کلیک وکړو دلته به راشي وینرر کې دا پروت دی، نو د وینرر نه به یې وباسئ. دا به اوس وینرر نه وباسلی شي. کله چې د وینرر نه وباسه فایل سایز زیاتیږي. ښه دا مې تاسو ته مخکې ویلي، کله چې تاسو فایل مطلب کله چې وینرر کې د 6 MB سایز، اوس زه درته ښیم چې دا څو MB دی. ګورئ اوس چیک کوئ 21 MB شو. نو د دې فایده دا ده چې یو خو دا مطلب سایز هم کم شوی، بل وایروس اوس دا هم زموږ نه دی پکار. شپ ډیلیټ مې کړه، که ستاسو په کار ډاونلوډ فایل کې شته دی، صرف دلته مې کاپي راوړې. دې باندې ډبل کلیک وکړئ، اوپن یې کوئ. ښه هغې نه مخکې زه یو کار کوم. ښه دلته راځم بیرون، دلته زه یو فولډر جوړوم ځکه دا زما پروجیکټ فولډر دی. نو دلته زه راځم، دلته CSS په نوم باندې ما یو فایل څه جوړ فولډر جوړ کړ، او دلته زه راځم او دې کې دننه ګورئ دلته اوس ډېر فایلونه نور دي. راځو ویب پونټ ته. ویب پونټس چې دي دا ټول فایلونه واخلئ. ښه یا اول دلته راځم CSS ته په دې باندې خبرې کوو. CSS فایل ته راشئ، فولډر ته راشئ. په CSS فولډر کې دلته اوس ډېر فایلونه دي. کله چې تاسو دغه پونټ آیکن راوړئ په دې کې مختلف سټایلز دي، لکه مثلا تاسو برینډ غواړئ، ریګولر غواړئ، سالډ غواړئ، مختلف سټایلونه دي. نو دا ټول تاسو سره په دې فایل کې شته دي. نو که چیرې تاسو مثلا سالډ والا یوز کوئ ته نه سالډ والا واخلئ، دا نو ټول ډیلیټ کړئ، ځکه چې فایل سایز کم شي، ځکه 6 MB اوسونه که نه، نو ټول ډیلیټ کړئ 21 MB شاوخوا. نو دا ټول ډیلیټ کړئ، صرف کوم یو چې تاسو په کار دی همغه فایل پرېږدئ. نو زه راځم دا ټول فایلونه ډیلیټ کوم او صرف کوم فایل پرېږدم؟ دا 2 فایلونه پرېږدم چې دې دواړو ترمنځ د فرق درته ښیم، ځکه آل زموږ سره 2 دانې دي، ما شپ ډیلیټ کړه. صحیح ده، دا دواړه مې پرېښودل. اوس دلته نه دی، دا دواړه چې دي دې دواړو ترمنځ یو فرق دی. او دا آل چې دی دې باندې زه ډبل کلیک کوم، دا زه اوپن کوم، دا داسې دی لکه CSS. تاسو که دا وګورئ دا تاسو ریډ کولی شئ، دا تاسو ویلی شئ چې دې کې څه دي، ځکه موږ CSS ویلي نو په دې باندې څه نه څه پوهېدلی شو. خو که چیرې تاسو که چیرې تاسو دیو باندې کلیک وکئ نو دا ریډیبل نه دی. مطلب دا داسې دي چې دا هغه کوم سپیسز چې راغلي ول دا ټول داسې داسې که زه دا اوپن کړم دا وګورئ دا ټول زموږ سره په یو لاین کې لیکل شوي دي. دا نو دا ریډیبل نه دی، هغه سپیسز میسز ټول شی کړي. ریډ کولی شئ خو لږ به سخته وي که نه، مطلب کولی شي چې ریډ کړئ، خو ټولې په یو لاین کې لیکلي دي. نو دا یو چې دی دا یو ګورئ دا ښایسته ریډیبل دی، هر یو کس په دې باندې پوهېدلی شي ډېر په اسانۍ سره. نو زما د خبرې هدف دا د موږ به دا آل یوز کړو، دا به هم زه دې ځای نه ډیلیټ کړم. ښه اوس دلته کې وګوره ښه دا ټول فایلونه ما ډیلیټ کړل. نو زه راځم دا فایل دې ځای نه کاپي کوم، دا مې باید دا یو کاپي کړی وی، نو ډیلیټ ته ضرورت نه و، دا مې راوړل د خپل CSS فولډر کې اچوم. صحیح ده، نور سره زما کار نشته. او یو بل کار کوم، راځم دلته دغه دا یو میم کاپي واخیسته. صحیح ده، ویب پونټ. نو تاسو دلته کنفیوز کوم نه، سمپل دغه پونټ او سم په نوم باندې کوم ویب سایټ چې تاسو ډاونلوډ کړ، له دې نه به 2 فایلونه تاسو کاپي کوئ. یو فایل به د آل په نوم باندې کاپي کوئ
او بل فولډر به مکمل کاپی کوي د وی پونډ په نوم باندې، بس دا اوس نور ډیلیټ کړي، دا زموږ نه دی پکار. صحیح ده، دا ډیلیټ کړي. او دلته تاسو سره شاید سوال پیدا شي چې سی اس ایس ته تا ولې فولډر جدا جوړ کو، آلته تا ولې جدا فولډر جوړ کو، ولې دی او دا فولډر دی دلته ولې پرېښود، دا فولډر دی ولې په دې کې وانه چو. دا مې ځکه داسې دا کار وکړو چې دلته کله چې تاسو مطلب کله چې تاسو پروجیکټ کې کار کوئ نو هلته بیا تاسو سره مشکل جوړي. څنګه مشکل؟ ځکه دا فایلونه چې دي یو بل پورې تعلق لري، یو بل پورې تعلق لري او یو بل سره لینک شوي دي، لینکس دي لینکس. لکه فرض کړه که زه د سی اس ایس فایل ته راشم او په دې باندې زه کلیک وکړم نو دا فایل زه لاندې راځم، زه دې ځای کې تاسو ته دا خبره ګورئ ښه، دا وګورئ دې ځای کې د دې هدف څه دی، دا ډبل ډاټ سلش څه مطلب دی، دا به ماته څوک وایي؟ نه ډبل ډاټ، مونږ چې کله یو عکس یو امیج راوړو ما به ډاټ سلش لیکه که نه، که زه به ډبل ډاټ سلش ولیکم یس، که یو ډاټ سلش دی ولیکي دې مطلب چې دغه آل ډاټ سلش چې په کوم فولډر کې دی په همغه فولډر کې، او کله چې ډبل ډاټ سلش ولیکي دې مطلب دا دی دې فولډر نه وزه باندې بل فولډر دی د وی پونډس په نوم باندې. دا وګورئ د دې نه باندې وزه وی پونډس په نوم باندې، هغې کې ریګولر دی، هغې کې سالډ دی، هغې کې برنډ، او دا ټول تاسو دې کې راواخیستل. یعنی مطلب دا ځکه ما دې ځای نه باندې واچو. که چېرې تاسو نه په دې سی اس ایس کې اچوئ په دې کې م اچولی شي، بیا به زه راځم او دا ټول پات به زه چینج کوم، نو دا بیا ما ته کوډ لږ اوږدېږي. نو دې وجې نه ما څه کار وکړو، ما په دې کې باندې واچو تر څو هغه پات چې کوم دا چا چې پونټ او ویسم ویب سایټ جوړ کړی هغوی دا پات څنګه جوړ کړی ما همغسې پرېښود. ښه راځم دلته زه اوس دې کې یو فایل اخلم، ځکه ایچ ټي ایم ایل فایل اخلم، په هغه کې لیکل کوم. دلته لیکم انډیکس ډاټ ایچ ټي ایم ایل مې ولیک، کلیر ده. دلته زه لیکم ندایه او انټر مې پریس کړه. ښه زه اوس غواړم دلته زه راځم دې ځای کې دلته زه لیکم فیسبوک یا فرض کا اوس زه راځم ګورئ ښه اف اے سی ای بی ډبل اوکے فیسبوک، اوکې دا مې څه وکړل، ښه فیسبوک ما ولیکه، صحیح ده. او هغې نه لاندې که دلته تاسو یو بل څه لیکئ، فرض که ما ولیکه یوټیوب، که زه پیج کنټرول ایس کړم دلته رایټ کلیک کوم او اوپن وذ لایف سرور مې کوم، زه غواړم د فیسبوک سره د ما سره د فیسبوک آیکن راشي. تاسو به لیدلي که نه، دې سره غواړم څنګه کې د فیسبوک آیکن راشي، یوټیوب سره د یوټیوب آیکن راشي. که دلته تاسو نور څه غواړئ، فرض کړئ داسې کې زه ورته وایم چې دلته د ما سره واټساپ هم راشي، صحیح ده، واټساپ دې هم راشي. نو دلته زه اوس دې سره زه آیکن هم غواړم. دغه آیکنز چې تاسو راوړئ بیرته راځو پونټ او ویسم ویب سایټ ته. پونټ او ویسم ویب سایټ ته چې تاسو راغلی، اوس د آیکن څنګه، اوس خو موږ آیکن چې اخلو نو دلته کې آیکنز ته راشئ. کله چې آیکنز ته راغلی اوس د څه شي آیکن دی په کار دلته سرچ کړه. دلته موږ ته وایي 26233 آیکنز دلته موجود دي. نو دلته زه ورته لیکم پرو کې دي که نه، خو ټول درته راخلي، هم پرو راخلي هم فری درته راخلي. ما ورته ولیکل فیسبوک آیکن مې په کار دی، وایي لږ صبر وکړه فیسبوک آیکن به هم زه درته درکړم. نو دې ته لږ صبر وکړئ، تاسو ته به اوس دلته کې آیکنز درکړي. اوس وګوره کوم آیکنز چې پرو لیکل شوي دي د هغې مطلب دا دی چې دا تاسو سره پیسو والا دي، کلیر ده. نو دا پیسو والا دلته فری دی، کوم ځای کې فری نه و په دې کې څه وایي کوم دي، ښه دا دي، صحیح شو. ګوري دې ځای کې زموږ سره دا اولیني څلور چې دي که نه دا فری دي. دلته مسنجر هم د سره راوړو، فیسبوک مسنجر دی ځکه. نو دلته کې وګورئ بعضې خو دا زموږ په کار هم نه دي، نو دا موږ اوس څه کوو که نه. نو ما فیسبوک لیکلی دا زموږ په کار هم نه دي، که هغه زموږ سره دغه هم اوسي. نو دغه اولینی زما په کار دی. یا داسې کار تاسو کولی شئ دې ځای کې د فری باندې کلیک کوئ فری راځي، یا که تاسو مطلب برنډز باندې کلیک کوئ، بعضې کسان دا سټایل یوز کوي، دا هم استفاده کوي، او که بعضې کسان دې ځای کې ګورئ که زه فری باندې اوس کلیک کوم یوازې فری ما سره راځي. دا وګورئ یوازې فری ما سره راواخیستل، هغه نور زما سره نه راخلي. ښه اوس زه غواړم دا اوس دا آیکن زه هلته راوړم. آیکن څنګه راوړل کېږي، په دې باندې یو کلیک وکړه. کله چې دې کلیک وکړه اوس به څه کار کوې، لاندې راشه دلته څه لیکلي دي، دا کوډ دی، په دې باندې یو کلیک وکړه خپله کاپي اخیستلی کېږي. اوس راشه خپل کوډ ته، دلته چې راغلی سمپل دلته بره راشه دې ځای کې کنټرول وي کړه، چې تا کاپي واخیستل دلته یې کنټرول وي کړه. بس اوس دغه فیسبوک نه دی، دا هم د دې ځای نه لرې کړه، دا د دې په مینس کې واچوه. دلته مونږ آی اخیستی، آی څه شی دی، آی ټاګ مونږ ویلی مخکې چې څه کار یې کوو، آی ټاګ ایچ ټي ایم ایل کې مې ویلې آی بي یو ایټالیک، یس آی کار ایټالیک دی، دا مقه ایټالیک ټاګ دی، صحیح ده. که دلته زه اوس راشم دلته ګورئ ایټالیک شوی دی. خو
آیکن خو رانه غی زمونږ خو آیکن پکار دی آیکن ولې رانه غی ځکه چې مونږ لینک کړی نه ده شابسې دې ځای کې دا باید لینک کې دلته راشه ورته ولیکه لینک ماته چې لینک کې نه کې څه به درته راواخلي ورته ولیکه ډاټ سلیش سیسس ته لاړ شه سیسس کې هلته لاړ شه کنټرول یې که دا وګورئ فیسبوک آیکن راغی ورسره خوا کې اوس فیسبوک آیکن زما دا فیسبوک آیکن تک تور راغلی یار زما داسې نه خوښېږي ما ته وایي ستا څنګه آیکن خوښېږي مل ته راشه خپل ویب سایټ کې ته ما ته وښیه چې تا سره کوم سټایلونه دي وایي داسې کار وکړه دا پیج دی سکرول کا او دې ځای کې راشه د کلرز ته دا کلر چې تاسو ته ښکاري په دې وایي کلیک وکړه څنګه کلر غواړي زه ورته یم نه پوهېږم د فیسبوک کلر څنګه دی خو د فیسبوک باندې کلر راکړه دی راته وایي ته داسې کار وکړه ته چې هر چېرته ځې فیسبوک خلاص کا فیسبوک چې د خلاص که یا لاړ شه هر چېرته چې ځې ګورې دا ما سره فیسبوک دغه آیکن دی که نه دغه لوګو مې په کار دی دغه شکل چې دی یا تاسو داسې هم کوی شئ لاړ شئ دلته کې سرچ کوئ ورته ولیکئ فیسبوک آیکن صحیح ده فیسبوک آیکن ولیکئ یا فیسبوک لوګو ولیکئ هر څه چې لیکئ ځکه ما ته اوس معلوم نه دی چې فیسبوک رنګ څنګه دی دلته تاسو ته کلر ښیم اوس خو موږ ته پوهېږو چې مطلب کلر اسانه دی راوایم خسته خو دلته زه تاسو ته ښیم که چېرې تاسو کوم آیکنز راوړل او کلر مو په کار ول او کلر مو له بل ځای نه راخسته نو بیا تاسو څنګه کولی شئ له بل ځای نه راواخلئ نو د هغې دپاره تاسو مختلف ګورو دې ځای کې دا آیکن دی سیده په دې ما کلیک وکړه زه اوس غواړم همدغه دا خو ما سره فیسبوک اوپن شو بیا دلته راشه فیسبوک مو اوپن کوه آیکنز ته راشه ګورې دې ځای کې آیکنز چې دي آیکن اوس کې ډاونلوډ دام نه دي دې ځای کې زه دې نه کاپي اخلم دې ځای کې راځم دې ځای کې مې سرچ کړه دا مهم دي ځکه درته وایم که تاسو بل ځای نه کلرز راخلئ څنګه کولی شئ راواخلئ بهرحال دلته زه راځو ګوره کا تر څو چې دا رن کېږي کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکئ هغې نه بعد دا پنسل نه دی دا پنسل واخلئ او دلته زه راځم دا پنسل باندې چې کله تاسو کلیک وکئ ګوره دلته دا فیسبوک دی که نه دا دی دغه کلر د فیسبوک ده که نه دې ځای نه مې راواخېست داسې کلیک پې وکړه وګوره هماغه راواخېسته بس سمپل اوس دلته بیرون یو کلیک وکړه په دې به اپلای شي دلته ما دلته سرچ کړه خو دا لږ وخت غواړي ښه اوس صحیح شو نو دغه طریقې سره که تاسو هر کلر غواړئ ګور دلته اوس دا فیسبوک دغې نه هم دا تاسو راخستی شئ یا ساین ان باندې که تاسو کلیک وکړئ هم صحیح دی خو دا ما سره زه لاګین یم ما سره ډایرکټ لاګین کېږي بهرحال اوس دپاره ما دا کلوز کړل صحیح دی دا زه کلوز کوم دا وینډوګان نه مې دي په کار دا مې هم کلوز کړه نو په دغه طریقې سره که تاسو یو څه راوړئ ګور که دا زه ریفرش کړم اوس ښه دا مې کاپي کړی مې نه دی که نه سټایل مې وکړو دا ډاونلوډ مې فایل مې هم ډیلیټ کلوز مې کړه اوس دا اوس وګورئ څونه ښایسته سټایل یې واخیست فیسبوک چې دی که نه ښه دلته راشئ اوس ګوره ښه دلته لاندې راشه ورته ووایه دا کوډ ماته کاپي کړه ګوره دلته یې نور څه کړي دي هېڅ سیم نه دي کړي دا کوډ مونږ تاسو په خپل هم کولی شو صرف دلته لیکلي سټایل کلر دغه دا تاسو هم کولی شئ چې ولیکئ ورته نو زه یو کار کوم همدلته لاندې دا پیسټ کوم صحیح ده سمپل دې ځای کې دلته مې چې دواړو ترمنځ تاسو ته فرق معلوم شي راشئ دلته دا وګورئ دواړه یو شی دي یا دا کار تاسو په خپل هم کولی شئ ګوره همدغه بره کوډ دی که نه دې نه ډبل کلیک مې پې وکړه دې نه مې کنټرول سی که لاندې مې دلته پیسټ کړه دې ځای کې زه لیکم سټایل تاسو په خپل هم کولی شئ یو سټایل ورکړئ سټایل نور خو تاسو ویلې تاسو خو نور پوهېږئ چې کلر شین څنګه اپلای کېږي دلته ورته ولیکئ کلر ریډ ورته ولیکه ریډ کنټرول یې سیکه راشئ وګورئ تاسو سره به ریډ شي خو هغه هم ریډ کېږي که نه نو د هغې دپاره بیا تاسو داسې کار وکئ چې څنګه نه خو بیا داسې دی چې دا دې ځای نه لرې کوئ دا دې نه باندې واچوئ بیا داسې هم تاسو کولی شئ چې باندې هم ترې نه واچوئ او داسې هم کولی شئ چې دې ځای کې سپین ټګ واخلئ او سپین ټګ ته تاسو په خپله یو سټایل ورکړئ صحیح ده نو ځکه دې کې چې تاسو هر څه ولیکئ تاسو سره هماغه څیز راخلي صحیح ده نو دلته ما الټ واخیست دلته مې هم کلیک وکړو دې ځای کې هم اوکې ښه نو په دغه طریقې سره تاسو کوم سټایل که ورکوئ خو بیا دا سټایل دې وانخیسته صحیح ده نو دې ځای کې ښه خبر دا ده دا تاسو یو سپین کې واخلئ صحیح ده یو سپین کې واخلئ بیا هغه سپین ته تاسو یو کلر که ورکول غواړئ هغه کلر بیا تاسو مشخص یو کلر ورته ورکوئ اوس زه غواړم چې دلته زه یوټیوب آیکن راوړم نور دغه دوه درې درته ښیم نو ټول په همدې طریقې سره کېږي صحیح ده ګورئ اوس زه غواړم یوټیوب سرچ کړم دلته راشئ ولیکئ YOUTUB یوټیوب انټر سمپل یوټیوب انټر بس اوس ګورئ ښه انټر مې نه کړ دا د راغی ګورئ زموږ سره دوه آیکن راغلل صحیح ده دې باندې بیا کلیک وکئ نو دا به ختم شي تاسو فری باندې کلیک وکئ نو دا اوس وګورئ تاسو سره دې ځای کې آیکنز راځي دلته دا سکرول کوئ دې ځای کې وګورئ سالډ غواړئ سالډ هم راوړی شئ
ریګولر هم راوړی شي، لایټ والا هم راوړی شي، مختلف دي ځکه سټایل تاسو درکړي. که سالډ باندې کلیک ماته سالډ والا شپږ دانې دي خو هغه ټول فرو دي. زه راځم نظر ورته دغه کوم چې ماته نو آیکن فاوند آیکن مې پیدا نه ک، دلته بیا کلیک وکړه انټر کا سالډ کې مونږ سره نه ول نه سالډ الته مو سالډ انتخاب کا دلته مو فری ورته انتخاب کا نو دسې یس ګوري دلته راشي او دې کې ورته آیکنز دلته ورته وای چې ماته یوازې سو کا یوټیوب اوکې کوم خوا یو دقیقه چې راشي کوم طرف ته کوم ویب سایټ ها دا چې دي اخو دغه پیګن دا خو تیار عکسونه دي کې اخو تیار عکسونه دي او اخو عکسونه دي دا خو صحیح ویب سایټ دی پرس کې دا یوټیوب والا زه تیر اخلم صحیح ده په کلر باندې خو پوه شوي دې کې تاسو کوی شي پرس کې ریډ کلر ورکوي ځکه یوټیوب ریډ کلر دی دا کلر ورکوي ګوره بیرون یو کلیک وکړه تاسو سره به کلر چینج اوس زه راځم دې کې صرف یو کاپي دی نه اخلم نور سټایلونه په همدې باندې اپلای کوو صحیح ده زه زر یو کار کوم دلته مې په دې باندې ما اپلای کړ دا کا مې کنټرول ایکس کړ او یو کار کوم دا مې دلته راوړو همدغه شان راځم دې ځای کې زه ورته وایم چې ماته واتساپ والا هم راکړه دا یو څو آیکنونه کوم چې ما نومونه لیکلي همدا راوړم بیا نور تاسو چې هر څه پکاري صرف نوم لیکئ تاسو سره به راخلي دې ځای کې زه ورته وایم واتساپ ګورئ واتساپ یې تیار ما سره راوام ښایسته بس زه ورته وایم دا یو ټیک دی هغې نه بعد واتساپ چې کوم کلر دی هغه کلر تاسو ورته ورکوئ بس ورته وایم دا یو ټیک دی بیرون یو کلیک اوکې چېرته مې کلیک وکړو دلته راشئ او دې ځای کې ورته ووایي دا ګرین کلر ورته ورکړه او دې ځای کې باندې کلیک کړئ دلته بیرون کو کلیک وکړه بس هغه کې وځي ښه دلته راشئ په دې باندې یو کلیک وکړئ دې نه کاپي درته وایم هر څه کوی شي لږ صبر وکړئ چې زه یو ځل دا کوم څه مې چې لیکلي دا راوړم او دې ځای کې دا مې هم دلته راوړل کنټرول ایس که دلته زه راشم دا وګورئ تاسو سره داسې جوړ شو اوس همدغه دي زه یو کار کوم دلته راځم او دې نه ما دا مې کنټرول ایکس کړل او دې ځای کې زه یو ډیب اخلم او ډیب ته ما یو آی ډي ورکړله دې ته مې ولیکل آیکنز او دا مې دې کې واچول صحیح ده نو دا وګورئ ما سره کوم فرق دلته نه راځي خو دلته زه لیکم سټایل او سټایل کې دلته زه یو بل کار کوم لامدې نه زه یو کاپي اخلم کنټرول سی او لاندې مې دلته پیسټ کړل دې ته زه لیکم آیکن 1 او دې ته زه لیکم آیکن 2 آیکن 1 آیکن 2 دا وګورئ زموږ سره دلته راغلل دې ځای کې زه راځم دې ځای کې زه لیکم آی ډي آیکنز دی آیکنز 1 په نوم باندې چې دی دې ته فلوټ څه کا فلوټ دې ته لیفټ کا کنټرول ایس دا به تاسو سره لیفټ شي او آیکن دا دې نه یو کاپي والا کنټرول سی او لاندې دلته پیسټ کا او دې ته ورته فلوټ د دې څه کا فلوټ د دې رائټ کا نو دلته رائټ ورته ولیکه نو ګورئ دا زما سره مې داسې ځکه کړه چې تاسو ته دواړه ښکاره شي سیده چې ضرورت پیدا نه شي پیج سکرول کړم ښه اوس دلته راځو اول زموږ سره دلته څه دی فیسبوک دی د فیسبوک ته راځو فیسبوک باندې زه یو سټایل اپلای کوم دا زه کلوز کوم دلته راځم لیکم فیسبوک ما ولیکه اوکې فیسبوک چې دی ولیکه انټر پریس کا لاندې تاسو سره فیسبوک راځي په دې یو باندې ما کلیک وکړه صحیح ده راځم دې ته زه یو انیمیشن ورکوم که فیسبوک تاسو کلر چینج کوئ دلته راشئ دا ګرین کلر ورته واخلئ بس دا ټیک دی ګورئ انیمیشن ته راځو انیمیشن مختلف ده ګوره که داسې انتخاب کوم داسې یو څه کېږي صحیح ده همداسې چې غواړئ راشئ سمپل دا کاپي کا کاپي باندې چې د کلیک وکړه دلته راشه او زموږ سره دا یو چې دی د فیسبوک نه لاندې راشه دې ځای کې دا پیسټ کا د فیسبوک نه یو کاپي والا کنټرول سی دې کې دلته پیسټ کا او دا یو مې ډیلیټ کا صحیح ده کنټرول ایس دا وګورئ دلته راشئ تاسو سره همداسې کېږي صحیح ده د دویم ته ګورئ دې سره موږ آی ډي 1 2 دغه 2 ما څه کړی دی ښه د دې دواړو یو شی دی ښه دې ځای کې راشه دې ته ورته آی ډي 2 چې د زویم دا څنګه چل دی دې ځای کې سایز چې دا به زه لږ زوم آوټ کوم اوکې او دا فیسبوک چې دی دا ولې دلته راغلی دی کوم یو مې د هغه نه باندې پرېښی چیرته باندې پاتې که څنګه دا شو نا کوم ځای کې مې بیار نه دی ورکړی بیار چیرته نشته صحیح ده اوس ګورئ ښه دا زما سره داسې ښکاري اوس ګورئ که تاسو کوم بل سټایل ورکوئ د لاندې فیسبوک ته هم زه ورکوم ګوره دلته راشئ دې ځای کې د انیمیشن ته راشئ دا انیمیشن ورکئ دلته راشئ دا انیمیشن ورکئ د سیم ښکاري
دلته راشي مختلف انیمیشنز دي تاسو پرته دسي تاسو دسي اوسئ تاسو پر ډیپند کوي څنګه غواړئ دا تاسو پر ډیپند کوي چې تاسو کوم سټایل غواړئ. وعلیکم السلام. دلته راځم ګورئ د پر زه دې ځکه لاندې مې دا کنټرول وی کې دې ځکه زه لیکم فیسبوک خیر ښه یاستئ دا مې ریمو کو کنټرول اس دا وګورئ که تاسو داسې غواړئ زه به لږ زوم آوټ کړم اوس وګورئ داسې هغه ټیکس هم ورسره دغه کېږي نو دا اوس تاسو پر ډیپند کوي چې څنګه تاسو کوم سټایل غواړئ که نه او که دلته زه راشم ګورئ دې ځای کې زه یو بل یا په د یوټیوب باندې د یوټیوب ته راځو صحیح دا کلوز مې کړه دې ځای کې زه لیکم یوټیوب دا تاسو پر ډیپند کوي کله چې تاسو یو ویب سایټ جوړوئ چې تاسو کوم انیمیشن ورکوئ صحیح ده که دلته زه اوس راشم ګوره دې ځای کې راځو دلته یو بل انیمیشن زه اخلم دا یو وګورئ تاسو داسې اخلئ زه دې کې هېڅ هم نه لیکم سمپل دې باندې مې یو کلیک وکړو او دلته راځم دې پر زه لیکل په دې کې نه کوم په دې یوټیوب کې صحیح ده سمپل تنها یوټیوب آیکن مې واچو دا وګورئ یوټیوب داسې ورسره راځي دا نومونه مې ترېنه لرې کړل صحیح ده نومونه ترېنه لرې کوم اوکې هغه تا پورې ډیپند کوي که لیکي نه اوکې دا مې کوم ځای نه هغه نه مې ریموو کړل هر څه چې ته کوي هغه ته کوی شي مطلب څنګه سټایلز چې ورکوي ورته دا وګوره صحیح ده نو تاسو داسې که دا واټساپ باندې هم تاسو کوم واټساپ باندې زه درته یو بل هغه اپلای کوم دلته راشئ ګورئ دلته راشئ دا ریمو کې دې ذکر ته ولیکئ واټساپ صحیح ده د واټساپ باندې کلیک وکړئ دلته راشئ ګورئ واټساپ کلر باید څنګه وي واټساپ کلر باید انتخاب کړئ هغې نه بعد دې کې مختلف انیمیشنز دي تاسو دلته کې لاندې راځئ دا وګورئ ښه یا دا یو مې پې اپلای کړه شرینک یس دا شیک چې دی کله چې تاسو یو بل چاته لاس هم ورکوئ دا لاس چې داسې ورته خوځئ دې ته ویلی کېږي صحیح ده همداسې یو او داسې کې سایز هم تاسو ډیپینډ کوی شئ وړوکی شو دا وګورئ داسې غواړئ لارج څومره چې تاسو څنګه چې تاسو غواړئ سمال لارج دا وګورئ یا ډیفالټ ولې نه لیکلی شي دلته لاندې سکرول کا دې ځای کې نه دی دوی دا سایز لیکلی که نه ته په خپله هم ورته ویلی شي چې پونټ مطلب دې ته یو آی ډي ورکړه سایز ورته خپله هم کولی شي ورته ډیفاین کړي کولی شي هېڅ مشکل نشته اوس دپاره ما ورته ویلي دا ډیفالټ ټیک دی صحیح ده که ډاونلوډ کوئ دلته ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ د دې هغه کوم هغه ایس وي جي چې دی دغه آیکن به ډاونلوډ شي ګوره که زه په ډاونلوډ باندې کلیک وکړم دلته راشئ نو دا آیکن هم تاسو کولی شئ یوز کوئ بیا صحیح ده خو دې سره بیا کلر دا شی نشته نو دا پونټ چې دی دا ښه دی صحیح ده دې نه تاسو داسې یو کلیک پې وکړئ خپله کاپي کېږي او که دلته زه لاندې راشم ګوره په دې فیسبوک باندې مې ډبل کلیک وکړو دې باندې او دا مې دلته کنټرول وي کنټرول اس دلته راځم دا وګورئ دا تاسو مختلف سټایلز په دغه طریقې سره تاسو کولی شئ چې پې اپلای کړي ښه اوس راځو موږ پرون یو پروجیکټ کار کړو که نه هغه پروجیکټ تاسو هومورک دی په هغې کې به تاسو راوړئ صحیح ده لکه که دلته زه راشم ما پرون چې تاسو ته کوم پروجیکټ کار که هغه چې یو ویب سایټ لیاوټ چې و که نه ویب سایټ لیاوټ 3 که 33 کوم یو فایل و دا دی صحیح ده اوس دلته نه دی د هوم سروسز اباوټ او کنټیکټ د دې ریلیټډ آیکنز به راوړي بس همدومره صحیح ده دا ستاسو هومورک دی راځو دا هغه ډاونلوډ فایل و په دې خو پوه شو ډاونلوډ فایل باندې که نه چې تاسو به فایل ډاونلوډ کوئ مطلب چې تاسو ډاونلوډ کاغه ته دلته زه اوس راځم بل داسې کار کوم چې ډاونلوډ کوم یې نه زه مطلب زه غواړم دا خو تاسو که تاسو سره اوس انټرنیټ هم نه وي دا تاسو سره کار کوي زه خو انټرنیټ سره اوس کنیکټ یم که چیرې تاسو سره انټرنیټ نه وي هم تاسو کولی شئ چې دا تاسو یوز کوئ خو زه اوس وایم زه ما سره هر وخت دلته انټرنیټ شته دی بس زه هغه ډاونلوډ فایل نه کار نه اخلم انټرنیټ شته را سره زه هغه یوز کوم دلته راشئ یو بل فایل واخلئ index2.html یو فایل مې واخیست اوس دلته چې تاسو کار کوئ دلته بیا به څه کوئ دلته زه دا کلوز کوم دا مې ریمو که راځم بیرته دلته همغه پونټاویسم ډاټ کام ته به راشئ بس سمپل پونټاویسم ډاټ کام ته چې راغلی یا دې ځای کې زه به دا مکمل ټول مې کلوز کړه صحیح ده بیا راځم چې تاسو ته دا موضوع لږ کلیر شي دلته راشئ او په دې ځای کې نه دی دې ځای کې ولیکئ پونټاویسم ډاټ کام کله چې پونټاویسم ډاټ کام ولیکئ د هغې نه بعد دلته کې پري باندې کلیک وکئ سټارټ پار پري اوس دلته تاسو خپل ایمیل واچوئ صحیح ده زه راغلم ایمیل مې واچو او ایمیل تاسو بس وایئ چې دا ویب سایټ کې زه خپل ایمیل اچوم ځکه هر چېرته تاسو خپل ایمیل مه انټر کوئ ښه خبره دا ده چې تاسو یو ایمیل جوړ کړئ هغه ایمیل د هر ویب سایټ کې تاسو اچوئ پونټاویسم ویب سایټ چې دی
ټول خلک یوز کوي دا هیڅ کوم داسې یو دغه نه دی چې مطلب ستاسو سبا ایمیل هیک یوز شي خو دا خود سکیور د هیڅ مشکل نشته خو بیا هم ښه خبره دا ده چې تاسو هر ایمیل خپل اصلي ایمیلونه مه اچوئ کوم مطلب داسې یو ایمیل جوړ کړئ چې هغه تاسو په هر ویب سایټ کې اچوئ خو خپل ایمیل هم چې دی هغه اصلي ایمیل مو هر چېرته مه اچوئ صحیح ده بهرحال ما ایمیل ولیکه هغې نه بعد سینډ کیټ امبیډډ کوډ په دې باندې کلیک وکړئ ځکه زه کوم څه چې یوز کوم هغه زه غواړم دلته کې اوس وګورئ دې ځای کې اوس ما ته دلته وایي ایمیل هیز آلریډي بین ټیکن او دلته زه اوس راځم ځکه ما سره ایمیل سینډ شوی دی زه ایمیل دلته ګورم صحیح ده دلته کې خو ما سره ایمیل دې ځای کې څه ویلي دي ایمیل هیز آلریډي بین ټیکن ښه دا ما مخکې نه دې کې ما اکاونټ جوړ کړی دی صحیح ده نو چې دې کې ما مخکې نه اکاونټ جوړ کړی دی زه باید یو بل ایمیل واخلم ځکه دا ایمیل چې دی په دې ایمیل کې ما سره آلریډي جوړ دی زه یو کار کوم دلته ما سره دې ځای کې ایمیلز شته دي صحیح ده زه یو کار کوم دا ایمیل استفاده کوم عزیر دلته راشئ دلته دا ایمیل دی صحیح ده دې ایمیل نه ما یو کاپي واخیسته کنټرول سی او دلته زه راغلم په دې ځای کې زه لیکم پونټ اویسم صحیح ده پونټ اویسم مې ولیکه هغې نه بعد دلته کې پونټ اویسم چې ده په دې باندې کلیک وکړئ ځکه زه هلته ما په هغې باندې تیار اکاونټ جوړ دی نو تاسو څنګه اکاونټ جوړ کړئ ځکه طریقه درته ښیم چې بیا تاسو چې ځان ته اکاونټ جوړوئ چې بیا تاسو مطلب ګډوډ نشي دا خپل ایمیل به دلته واچوئ هغې نه بعد به دا آپشن به لاندې چیک کوئ او دې ځای کې به سینډ کیټ امبیډډ دې باندې به کلیک وکړئ کله چې په دې باندې کلیک وکړو اوس ګورئ دې ځای کې ایمیل تاسو ته سینډ شو نو دلته اوس راشئ او دغه ایمیل چې ستاسو دی خپل دغه جیمیل به خلاص کړئ تاسو ته یو کوډ درلیږلی دی هغه دلته اوس راشئ دا به نیکسټ کم زه نو تاسو به خپل ایمیل لاګین به ګورئ دې ځای کې وینئ یو ایمیل ما ته راغلی د پونټ اویسم ډاټ کام نه ما ته یو ایمیل راغلی دلته اوس راځو دا اوس وګورئ دا باید تاسو څه کوئ دا باید تاسو دې ځای کې دا سیټینګ د فینش سیټینګ باندې کلیک وکړئ اوس دلته تاسو نه ایمیل غواړي او پاسورډ شیان غواړي دلته پاسورډ ورکړئ خپل اصلي پاسورډ د کوم ایمیل مو چې دی هغه دلته ونه لیکئ صحیح ده خپل اصلي پاسورډ دلته مه لیکئ دلته زه راځم لیکم علي خان 8123 داسې یو ایمیل مې واچو دلته هم زه لیکم علي خان 8123 دا د پونټ اویسم کې ما اکاونټ جوړ کړ صحیح ده دې ځای کې ما ته وایي دا ته سیو کې زه ورته ما سیوي که بیا دپاره ما ته ضرورت مطلب تیار به مسکه هیر شو رانه هلته به وي دې ځای کې وایي چې ستا نوم چې دی نو زه ورته یم زما نوم چې دی علي خان دی هغې نه بعد ستاسو وایي فرست نیم دې ځای کې فرض که ما داسې یو څه واچول هغې نه بعد دې ځای کې ما ته وایي چې یو پاست یوز پونټ اویسم تاسو پونټ اویسم دغه ویب سایټ نه مخکې کله استفاده کړې وه نو دې ځای کې تاسو هغه لیکلی شئ نو که چیرې فرض کړئ زه اوس دپاره 2023 ورته اچوم چونکې زه خو ډېر وخت نه دا یوز کوم دې ځای کې ما ته وایي چې تاسو ګیټ اپ فیوریټ اوکې تاسو کوم یو آیکنز مطلب فیوریټ کوم یو دی فرض کړه ما دې ځای کې ورته ولیکه یوټیوب نو دې ځای کې دې باندې زه کلیک کوم کله مو چې په دې باندې کلیک وکړه دې ته به اوس وګورئ دلته تاسو راوړئ صحیح ده دلته چې راوړئ لاندې به داسې کار وکړئ دې ځای کې دا فری چې دی په دې فری باندې کلیک وکړئ چې کله فری باندې کلیک وکړئ لاندې به تاسو ته اوس څه درشي تاسو ته به یو لینک درکړلی شي دا وګورئ لینک دغه لینک کاپي کوئ بس دا لینک مو چې کاپي کوئ اوس دې ته ضرورت هم نشته دا اوس کلوز هم کوئ خبره ختم دا کلوز کوئ اوس دغه لینک تاسو دې ځای کې پیسټ کوئ تاسو ته مې دغه لینک ښوده چې کله پروجیکټ مطلب کله چې تاسو سرور ته خپل فایلونه خپل ویب سایټ ډیټابیس اپلوډ کوئ بیا تاسو دا کار وکئ دا هم چې تاسو واچئ اوس تاسو هغه ته ضرورت نشته تاسو کوم فولډر چې ډاونلوډ کړی مطلب کوم پونټ اویسم ویب سایټ چې موږ ډاونلوډ کړو هغه ما دلته کیټ کړی دی نشته اوس تاسو راشئ بس څنګه چې مخکې کار کوو همغه شانتې خپل کار په مخ وړئ دلته راځم دې ځای نه زه وځم صحیح ده دې نه زه وځم دې ځای کې راځم آیکنز ته آیکنز نور همغه شانتې دی که دلته زه راشم دلته لیکم یوټیوب اوس د دې فایده دا ده چې تاسو مطلب هغه ډاونلوډ فایل ته ضرورت نشته او که چیرې دا فایلونه هم تاسو اپلوډ کړئ نو کم لوډ چې راځي نو هغه بس تاسو په ویب سایټ نه راځي بلکې د پونټ اویسم په ویب سایټ باندې راځي نو دلته زه راځم یوټیوب باندې کلیک کوم یوټیوب نه بعد که تاسو کوم کلرز ورکوئ په دې خو پوه شئ چې څنګه کلر ورکوئ دې ځای کې روټیټ هم دی که تاسو روټیټ کوئ که دې ځای کې وګورم زه ورته یم 90% روټیټ کوه ګورئ روټیټ هم شو نو تاسو دا روټیټ هم تاسو ورته کولی شئ داسې دې روټیټ شي د دا وګورئ داسې هاریزنټ مطلب تاسو کولی شئ زه ورته یم نو روټیټ بس دا کوم چې ډیفالټ وي همداسې صحیح دی انیمیشنز ورکوئ انیمیشنز دې ځای کې همغه انیمیشن تاسو دلته هم ورکولی شئ کلرز ورکوئ کلر ډیفالټ زموږ سره د دې هغه چې وي ریډ وي نو دا ریډ زه انتخابوم نو دا وګورئ ریډ کلر واخست هغې نه بعد په دې لینک باندې کلیک وکړئ څنګه مو چې کلیک وکړه سیمپل دلته پیسټ کړئ
رائټ کلیک اوپن وذ لایو سرور ریزلټ بدل ته تاسو سره شو شي او یوټیوب آیکن راغی دا دی کم دغه شان تاسو واتس اپ راوړئ واتس اپ آیکن راوړم راشي دلته ولیکئ اوکې چیرته پونټا وسم ویب سایټ ته راشئ پونټا وسم ویب سایټ ته چې راغلی دا به زه کلوز کم دی چې زه ورته لیکم واتس اپ آیکن مې پکار دی واتس اپ آیکن باندې کلیک وکړئ تاسو کوم کلرز شیور کوئ نور همغه شانتي دی سم چې وختي ویلې صحیح ده همغه شانتي دی کوم انیمیشنز ورکوئ انیمیشن تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ پې یا کوم بل څه سیټ کوئ فرض کې ضرورت همدا انیمیشن ټیک دی پیج سکرول کوئ او سایز کې تاسو ډیپینډ کوئ رښتیا سایز دی ځنه تاسو کولی شئ چې سایز ورکوئ 2x سره بیا زموږ سره 2x دا 2x چې دی دا مونږ بیا په هغه کې وایو صحیح ده دا بوسټراپ کې خبرې پې کوو ایکس لارج مخفف دی دلته راشئ دې ځای کې دا کنټرول وي کنټرول ایس کوئ دلته راشئ دا وګورئ دا یوټیوب نه دا غټ راغی همدغه شان که تاسو کوم بل سایز ورته ورکوئ ګوره که زه هم دا پیج دلته زه راشم دا پیج سکرول کم اوکې دا بل خواته کلیک وشو دا ماوس ښه دې ځای کې زه راځم دا پیج سکرول کوم پونټا وسم دې ځای کې دا زه سایز ورته کموم او دې ځای کې زه راځم دې ځای کې دا یو مې واخیسته او دې ځای کې دا سایز چې دی ډیفالټ څه شی وي همغه پرېږدم او کلرز که تاسو چینج کوئ په دې کلیک وکړئ زه ورته یم د واتساپ کلر ماته دا کلر راکا نو دا اوس تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو د واتساپ کلر څنګه جوړول غواړئ صحیح ده تاسو خپل ویب سایټ کې څنګه سټایل جوړول غواړئ تاسو سره هیڅوک هم کار نه لري چې تا ولې دا کلر یوز کړی ولې د واتساپ ته دا بس تا خپل سټایل دی کوم سټایل چې ته یوز کوې صحیح ده دا وګورئ نو دا تاسو سره په دغه طریقې سره څه کیږي ښکاري معلومیږي پیج ډیفالټ سل وي ښه که دا زه سل پرېږدم بیا زموږ سره داسې واړه راځي دا وګوره دونه واړه شو کیږي ځکه پیج ډیفالټ ما زوم کړی نو تاسو کولی شئ سایز ورته بیا غټ کړئ یا که زه دې ویب سایټ ته راشم ګورئ دې ویب سایټ کې ما سایز ورته غټ ښودلی صحیح ده بل ورسره خیر په دې ویب سایټ باندې خبرې کوو کوم یو چې تاسو ته سکرین باندې ښکاري چې څنګه کولی شو همداسې یو ویب سایټ جوړ کړو که زه دا سکرول کوم نو داسې ښایسته ویب سایټ څنګه جوړیږي نو انشاءالله په دې باندې بله ویډیو کې یا سبا ته کار کوو که زه اباوټ ته راځم اباوټ سکیلز مکمل دا څنګه جوړیږي که ویډیوز باندې کلیک کوم سر ویډیوز راځي होम باندې کلیک کوم بیرته होम صفحې ته راځي که یوټیوب باندې کلیک وکړم یوټیوب چینل ته ځي فیسبوک باندې کلیک کوم فیسبوک ته ځي څنګه داسې کار کوی شي که واتساپ نشته که واتساپ باندې کلیک وشي واتساپ ته به ځي دا زموږ سره د نن ورځې درس پر دې ځای پورې کوم ځای کې سوال پوښتنه مشکل نشته هوم ورک مو همدغه دی کوم ویب سایټ لیاوټ چې مې درته پرون کار کو په هغې کې هوم اباوټ سرویسز چې سول د سرویسز دلته کې سمپل همغه سرویسز یا هر آیکن چې تاسو غواړئ ګوره که دلته زه راشم لکه فرض کا دا یو درته کار کومه په هغې کې زموږ سره چې و په هغې کې زموږ سره هوم و که نه که تاسو هوم آیکن غواړئ دې ځای کې راشئ اوکې آیکنز باندې کلیک وکړئ آیکن باندې چې کلیک دې ځای کې ولیکئ هوم مو چې ولیکه انټر پریس کوئ لږ منتظر شئ ورته د هوم ریلیټډ څومره آیکنز چې دي ټول درته دلته راوړي وایي کوم آیکن غواړئ نو تاسو کولی شئ د آیکن راوړئ همدغه شان زموږ سره ګورئ کنټیک و نو دلته راشئ کنټیک ورته ولیکئ کنټیک سپیلنګ اوکې کنټیکټ صحیح ده نو تاسو څه یو چې دا وګورئ کنټیکټ تاسو سره څومره آیکنز چې د کنټیکټ ریلیټډ وي دې ځای کې تاسو ته درکوي همدغه شان اباوټ یا انفو څه چې تاسو غواړئ اباوټ لیکم د اباوټ ریلیټډ آیکنز تاسو ته درکولی کېږي نور خو تاسو په دې پوه شوئ چې څنګه کلر ورکوي څنګه انیمیشنز ورکوي څنګه کاپي کوي او یوز کوي نو دې باندې خو انشاءالله پوه شوي بیا هم کوم ځای کې سوال پوښتنه وي کولی شي یو انټر پریس کوي لږ ورته منتظر شئ اباوټ ریلیټډ هم تاسو سره به د دې آیکن چې دی تاسو سره راشي سوال پوښتنه مشکل نشته بس دی